السلام علیکم دوستانو. الله تعالی مو جوړ او روغ او ژوندي لره. الله تعالی مو تل کامیاب او بریالي لره. الله تعالی مو هر هغه سخت حاجات چې تاسو ورته ضرورت لري په زړه کې موي، الله تعالی دې ټول در پر کړي چې له هر ځای څخه زموږ وظایف ګوري. الله تعالی مو تل کامیاب او بریالي لره. محترمینو، د سورة المزمل یو ناشنا او بهترینه او طاقتوره وظیفه له تاسو سره شریک کوم. د دغه وظیفې په برکت سره ستاسو په زندگی کې چې څومره مشکلات وي هغه به په یوه ورځ باندې ختمیږي. که په یوه ورځ باندې نسی ختم، خو په د لیک زمانه کې په لیک وخت کې به انشاءالله د دې سورة مزمل په برکت سره هغه مشکلات له مابین څخه ځي. که هغه مشکلات انسان ته په زندگی کې راغلی وي، که د رزق وي، مثلا مالدار نه وي، پیسې نسته او د دوی د کاروبار تر مابین فاصله زیاته ده، په کاروبار کې تاوانونه ډیر دي، یا پیسې سته کاروبار یې ورځ په ورځ پر شا باندې راځي. پخوا به د په کاروبار کې بې انتها زیاتې پیسې ګټلې او د ده آمدن به بې انتها زیات خو اوس داسې وخت راغی پر ده باندې چې د ده هغه ګټه سم نیمه کمبود کړی ده، یعنې پر هغه اندازه باندې دته ګټه نه راځي لکه کم چې پخوا راتللو. د دې ټولو د مخنیوي لپاره دوستانو یوازینۍ سورة مزمل کافي ده، ځکه چې د دې په فضیلت، د دې په قدرت په باب باندې نبی علیه الصلاة والسلام هم ډیر احادیث ذکر کړي دي. امام حسن بصری رحمه الله ته یو سړی راغی او یو وظیفه یې جن ښودله چې یوه وظیفه راوښیه چې زه یې وکړم. د مبارک په جواب کې د سورة المزمل د ورته وویل. هغه ورته وویلی چې صاحبه زما عیال خو ډیر وږی ده، ډیر مسکین یم، ډیر فقیر یم، د دې لپاره یې څه راوښیه؟ ده ورته ویل د هغه لپاره هم دا کافي او شافي ده. محترمینو، دغه سورة مزمل ویل انسان مالدار کوي، د انسان په رزق کې چې کم کمبود ده هغه له مابین څخه ختموي، یا انسان به انتها زیات روپۍ ګټي، مثلا یا د ډیپټي والا ده، هغه د ډیپټي پیسې چې دی راوړي د نوکري ده هغه برکت نه کوي. دغه سورة مزمل تلاوت دی ورسره کوي، زه هغه وظیفه درښیم، هغه لیول د دغه دی له ځان سره، مثلا له د سورة مزمل سره د ځان شناخت زیات کی، تعلق دی ورسره زیات کی، ربط دی ورسره زیات کی. مثلا که د 50,000 روپۍ تنخواه وه، د ده د نوکري 50,000 روپۍ وي، انشاءالله له دې بعد به بیا دا د 1.5 لک روپو ځای ورته نشي په فضل د الله سره، ځکه چې په هر شي کې چې برکت اچونکی ده هغه الله تعالی ده. نو که یو انسان به انتها زیاتې پیسې هم ګټي خو بیا هم هغه پیسې دته ځای نه نشي، یعنې بې برکتي زیاته وي، د هغه لپاره هم دا مجرب عمل ده چې الله تعالی به د ده په رزق کې ورته برکت اچوي. چې د ده کوچنی کار ده الله تعالی به فورا د لوی کار، د لوی تجارت خاوندان جوړ کړي. دا یوه داسې وظیفه ده د دې صورت چې سورة مزمل ده. محترمینو، بیا خاص کر د جمعې او د جمعرات په شپه یا په ورځ چې وکړي خو بیا بیخي زیات زر عمل کوي، ځکه چې دغه 2 ورځې تاسو ته درښیم دوستانو، دا 2 ورځې الله تعالی ته ډېرې خوښې دي. جمعه او جمعرات دا ډېرې مبارکې ورځې هم دي، نو ځکه د مونږ کوشش دا وي چې هره وظیفه چې کوئ کوشش کوئ د جمعې او د جمعرات په ورځ باندې یې کوئ، یا د جمعې په شپه باندې یې کوئ. محترمینو، د سورة المزمل چې هر څومره فضایل زه تاسو ته ذکر کم چې د دې لپاره دوا، د دې مشکل لپاره دوا، خو هغه زموږ په ذهن کې نه راځي، بې انتها زیات دي، اما چې زموږ په قدرت کې کمولو هغه در سره شریک کوو. سورة مزمل د قرآن شریف در اوایم سورت ده، یعنی در اوایم سورت چې ده په قرآن شریف کې هغه سورة المزمل ده. د نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد ده
سکم انسان سے لمصیبت سره مخ سي، لسخت حالت سره مخ سي، لتنګي سره مخ سي، لپریشانی سره مخ سي، نو الله تعالی جل جلاله د دې مبارک صورت په برکت سره د لدی ټول خلاصوي. کچيري هغه بنده د الله تعالی را ولار سي دغه صورت وظیفه وکي، ځکه چې دا ډیر بهترین وظیفه ده، ډیره طاقتوره او پاورفل وظیفه ده. د دې په برکت سره انسان له هر قسم ته پریشانیو څخه خلاصيږي. هغه پریشانی که د رزق په باب وي یا د بیماریانو په باب وي یا داسې وي چې کله یو دښمن پر تا باندې بې انتها زیات زورور ده، مثلا دغه په مقابل کې ته کمزور یې او غواړې چې پر هغه باندې د الله تعالی کامیاب کی، یوازینی دغه صورت دی کامیاب کولای شي. پر هر چا دی کامیاب کولای شي، پر قرضدار دی هم کامیاب کولای شي. دا سینه کامیاب کولای چې ته به هغه ته خپل حق نه کوي او هغه به ته لتا څخه یا وډار سي، پر هغه به ته کامیاب سي، په بل لحاظ باندې به ته کمزور کې نه، داسې به ور باندې کامیاب سي چې دای بار بار تا تنګوي، خو لتا سره دومره نسته چې د غاړه تور ادا کې الله تعالی به د داسې غیبی نصرت او کومک وکي چې ته به د غاړه ور ادا کې لقرضداري به اخلاص کی، په زندگی به بیا ته د تنسه محتاج دغه کامیابی به الله تعالی تا ته درکې. محترمینو راځي هغه وظیفه درخیم، وخت منظم کوم، خو د ډیر فضایل دي، نور فضایل ز تاسو ته بیانوم، بیا شاید دا ویډیو نور هم غټه شي ان شاء الله پر روانه کې بیا نور هم فضایل درته بیان کوم. اکثره وخت دی وظیفه فضایل مونږ تاسو ته بیانو دا په دې خاطر باندې چې د انسان عقیده لیک پر مضبوط شي، د انسان یقین ور باندې مضبوط شي. کله چې د انسان یقین ور باندې مضبوط شي نو بیا هغه عمل کوي. اوس مثلا له عالم څخه یو مسله یو پښتنه دی کوي چې ماته یو ذکر راوخه، هغه د څخ پښتنه کوي چې د چیش لپاره مثلا داسې ذکر راوخه چې ډیر ثواب لري، دغه فضایل راته بیان ک، نو دای فضایل درته بیان کې ستاته خو خوند درکې او ستا یقین مضبوط شي چې دا څومره خوندور صورت یا دا څومره خوندور ذکر ده، دا دومره فضایل لري، نو بیا ته هغه ذکر په خوشحالي سره کوي، ځکه چې ډیر خوشاله چې الله تعالی پر دې باندې مات ډیر ثواب را کوي. کچيري ته دغه په ثواب باندې خبر نه نو بیا به ته دغه ذکر څنګه وکي. هر وخت انسان یو تور ډیر وای خو دغه له قدر خبري چې دا دومره قدر لري، دا دومره الله تعالی ته خوښ او محبوب د نو ځکه چې په دې خاطر باندې د دې توري وظیفه کوم. محترمینو هغه صورت دا د ما تاسو ته ویل چې هر قسم ته مشکل میوي هغه خو والله اعلم تاسو پزړه باندې الله خبر ده، مونږ ته معلومات نسته، یو الله خبر یو ته. نو هر مشکل چې دی وی د ماښام لمانځه وروسته، د ماخستن لمانځه وروسته، د سهار لمانځه وروسته، په دغه درو وختو کې سهار وخت فارغ ہے کې چیرې په درو سرو وختو کې درو سرو منځو کې هو کې پر لبسي خو په بها کچیر وخت نه لري په یو کې کوي په دواړو کې کوي خوخه ستاده. دا بداسه وکي د سورۃ المزمل تلاوت به تقریبا یو لسواره وکي، یو لسواره چې د کله د سورۃ المزمل تلاوت وکي پر څنګه به یو ګلاس اوبو د سره کېږدي قرار چې دا د پرکې پرغه باندې به جوف کې چې پرغه دی جوف کړل په زړه کې چې د هر حاجت او هر مراد او کدي رزق تنګي چې د هر څه په باب باندې وي پرغه په باب الله تعالی سپورته کې دعا بو کې له دعا ورسته غواړي چې د خځې او د خاوند تر مابین محبت زیات شي دا او په دعا وچی غواړي چې بیمارانو ته الله تعالی شفا ورکي دا او په اور باندې وچی غواړي یو کس له تاسو څخه نفرت زیات کوي محبت نه د سره کوي هغه کفلار مور
خزه خاون زوی ارڅو کی په هغه کس به دا اوبه وچکي الله تعالی جل جلاله بستا محبت دې په زړه کې ورواچوي الله تعالی جل جلاله بستا تر مابین مینه او محبت زیات کی الله تعالی با کچیر تاسو په کور کې اختلافات جګړې او تاسو ته معلوم وي چې دا اختلافات د پلانکی وجې څخه راځي پلانکی جنجالي ده یا پلانکی کس په مونږ باندې کوډ کړي د تاثیر پر پلانکی سوی هغه جنجالون کې په هغه کس به دا اوبه وچوي ان شاء الله په فضل دی الله سره یو جمعه فرلفسه دا عمل وکي الله تعالی به دی په زندگی په ژوند کې خوشحالي در نصیب کی الله تعالی به په ژوند کې ترقی در نصیب کی الله تعالی به دی په ژوند کې کامیاب کی نو محترمینو دا ډیره بهترینه وظیفه ده د دې صورت ده جمعه او جمعرات هم پس را روان دي کوشش وکي په دې شپو ورځو کې وکي الله تعالی به دې داسې خوشحاله کی چې په ژوندۍ به بیا له محتاجي فقر مسکنت ذلت خواري له هیڅ سره به الله تعالی نکي مخ ځکه چې دا صورت مبارک او مجرب صورت ده د دې په برکت سره دی الله تعالی له هر قسم ته مشکلات څخه حاجات او مصیبتو غمو تکالیف څخه ساتي ډیره بهترینه وظیفه دوستانو عمل ور باندې وکي موږ ته هم دعا وکي موږ به تاسو ته دعاګانې کوو پر الله تعالی مسپارم الله تعالی دې هر هغه حاجت چې د هر مسلمان په زړه کې وي او دغه ویډیو دغه وظیفه ګوري او تلاوت کوي الله تعالی دې فورا لخپل غیبی خزانو څخه اغا اور پړک ځکه چې الله ډیر مهربان ده د ازمو عقیده د ازمو یقین ده الله تعالی دې هر مشکل حل کوونکی ده الله تعالی دې تاسو ټول مشکلات در حل کړي